پخایست زما د یار ندی خبر څوک پخایست زما د یار ندی خبر څوک که خبر شي پرې بنږدي دغه در څوک. زه ډېره خوشبختي ګڼم چې زه د دې بزرګانو د تصوف د لارې د دې پاکو هستو ذکر دا تاسو سره شریکوم. دغسې څنګه چې کوهاټ چې کوم زما د څېړنې مطابق ډېره خوشبخته او خوشنصیبه خاوره ده. په دې باندې ډېر اولیاء کرام چې کوم دی نو کوي هلته کې نظر دی پې په هغې کې څنګه چې ګمکول شریف دی، بادر بابا دی، جانان بابا دی او بونا بابا دی او سخی سرکار دی په شیرکوټ هنګو طرف ته او داسې نور اولیاء داسې چې کوم دی نو پکې یو ډېر لوی هستي حضرت شاه ابراهیم قندوزي بابا دی چې دا حضرت خواجه معین الدین چشتي رحمت الله علیه رحمه الله علیه هغوی چې کوم دی نو د هغوی په لاره باندې او دوی چې کوم دی نو موجوده وخت کې تاسو چې کوهاټ ته لاړ شئ نو د کوهاټ نه بیا شیخانو ته ځئ. یو ډېر تاریخي کلی دی. د هغه کلی چې دلته کې د مغولو او د پښتنو جنګونه هم شوي دي، بیا د سیکانو د پښتنو جنګونه شوي ډېر د غازیانو. هلته کې بیا یو ډېره یوه ونه ده د بړ یوه ونه ده. دا بړ ونه چې ده نو دا ډېره مقدسه ونه ده او دا په کوهاټ کې ډېرې زیاتې دي او ځینې خو دا هم وو چېرې ګورو نانک بابا هم کوهاټ ته راغلی نو دا بړ ونه چې ده بودا سره هم چې دی نو ډېره منسلک ده. وایي چې هغوی هم کیدای شي چې په دغه ځای نظر لګولي نو د دوی د حضرت شاه ابراهیم قندوزي بابا په خوا کې د دوی چې کوم ځای کېدی دا ځای دوی ځان له په خپله خوښ کړی و چې هغوی دا ویلي چې دلته به د هغوی بیا دفن کېږي او نور خورئ. اول چې یو ډېره لویه د بړ ونه ده، ډېره تاریخي. د دې بړ ونې باره کې خلک دا وایي چې د بړ ونه کې کوم ځای نو د هغې نه به 100 ګزه ګیر چاپېره په هغه کور کې غم خفګان او بې بچو کېږي به نه، دا به غم خفګان به نه راځي. نو دا شاه ابراهیم قندوزي بابا چې دی نو ډېر لویه هستي ده. داسې مستند خبره ده چې په کتاب کې به کیدای شي نه چې دا مزار چې د باباجي کم دی د قندوزي باباجي نو دا حضرت زنده پیر ګمکول شریف صاحب په حکم باندې دا مخکې نه هم دغه خو دا لکه هغوی پکې ډېر زیات کار وکړو. ډېر ښکلی مزار دی او زه به دا ووایم چې خامخا یو ځل نیم لاړ شئ او فیض واخلې او دعاګانې خو موږ ډېرې غواړو خو د نظر ضرورت هم دی، د دعاګانو ضرورت هم دی او دې اولیاو سره دې بزرګانو سره کوهاټ ته چې لاړ شئ نو خامخا په دې بزرګانو باندې دعا له ورشئ او نظر وغواړئ او عاجزي او پاکي دا پکې چې منصور غوندې په دار شي دارې پس